یا الله جل وعلا قرآن ته چې څوک تحریف سوی کتاب وایي دا مسلمان نه دی ویلي و په د بدو سترګو ړوند سي دغه صحیح روایتونه چې درته ښکاره کومه دا خو د تاسو صحیح روایتونه د ما د سنیانو ما کتابونه ویلي دي زه به په دغه مختار کې د تاسو صحیح بخاري ورته وایي په دې بخاري کې زه به داسې حدیثونه درته راوړم ما چې هغه ته به ووایې چې دا کمزوری حدیث ده صحیح ده دا حدیث ناقصه ده دا حدیث لام ده صبر عبدالله خدای دې غر کړو اوس حدیث راته ناقص دغه د بخاري شریف راشه یو دقیقه صبر وکړه بخاري شریف چا لیکلی ده ته ما تاسو ګوره مخکې درته وایي زه علم نه لرم له ما چې به علمي پوښتنې نه کوې ما ته په دلایل تاسې دومره شین د بیې یو کتاب نه پېژنې چې چا لیکلی ده او بیا راځې وایي په دې بخاري کې به داسې روایت درته وښیم چې هغه ناقص ده دغه حوالې کتابونه چې موږ ښودل وایي دروغ وایي او دروغ دي والله کار صاحب زه تاله ایتونه ډېر نه تعقیبوم خو بعضې وخت ورته راسم زه پسې په دې کې سړی امکان لري زه به داسې ځان درته وښیم چې زه شکر سني یم داسې نه چې بیا ټاپه ولګوئ یا ستا ملګري یا ته زه سني یم یم د افغانستان پښتون یم او یم هم د تا د ولایت خو که ماته قناعت راکړي مثلا د خبرې په دې باره کې زه به بالکل امکان د دې ملاسته چې دماغ لا دا نیت و چې زه ښایسته یم خو دا به د تا ماته ګټه راورسېږي چې ته ماته دا قناعت راکړې لکه دا ته چې کوم رقم غږېږې یا چې کومې دغه ورکوې دا کومې حوالې ورکوې یا په شیګانو باندې کوم تور لګوې نو امکان لري چې بېرته زه دغه اراده پرېږدم نو کاکاګانو زه کوم عالم نه یم زه علم نه لرم د ما چې به علمي سوالونه نه کوې خو زه صرف ځان لپاره تا اوس اراده کړې چې ته ښایسې و امکان شته امکان داسې 40% امکان لري نو په کوم اساس باندې ته اوس یعنې اوس سني تر اوسه پورې سني خو اوس اراده شته چې ته ښایسې نه نو خو دلته ګوره زه داسې یو ځای یم چې بعضې داسې پوښتنې که نه ما چې وشي امکان لري مشکل هم جوړېږي تاسې خو ځانونه ځای کړي دي خو موږ هم دلي یو که نه دلته خو دا اوس وضعیت هم درته معلوم ده چې وضعیت ډېر خراب دی که نه نو زه مې په دې ځای کې زه راکوي چې زه بیا د دغو شیانو په کیسه کې نه یم چې د ما اسلام یا د ما مسلمان ورور ته ضرر رسېږي د ما روزي او د ما کاروبار که ختمېږي هېڅ په کیسه کې نه یم صحیح ده هغو باره کې که ماته ته اوس سوالونه لرې ته اوس سوالونه اوس شروع کوم درته زه وایم چې ته کوم ما خو د ډېر لږ نه ده تعقیب کړی یعنې ته مطلق دا شیګان څنګه بولې یو شیعه دي بل روافض دي یو شیعه دي بل روافض دي نن زمانه کې چې دي شیعه نسته ټول روافض دي شیعه چې یا د علي رضی الله عنه په زمانه کې و شیعه یا د علي رضی الله عنه له زمانې نه وروسته د حسین علیه السلام تر زمانې پورې ول یا له هغه نه وروسته هم شیعه ول چې د ابوبکر او د عمر رضوان الله علیهما صحابه ورته مرتد نه ویل او صحابه ورته کافر نه ویل د عائشه رضی الله عنها توهین او سپکاوی نه کول قرآن ته تحریف سوی کتاب نه ویل دولس امامان عالم الغیب نه ګڼل علي رضی الله عنه نه خدای نو جوړ کړی قبرونو ته سجدي نه لګولې نو هغه شیعه چې وو په هغې کې بیا مختلف شیعګانو چا به علي رضی الله عنه تر ابوبکر عمر بهتر ګڼل نو دوی کافر نه ول ولو که علي رضی الله عنه باندې بهتر ګڼل بدعتیان دي موږ علما ورته وایي لیکن کافر ورته نه ویل په دوی کې بیا دغه عقاید د حسین علیه السلام له زمانې نه وروسته د عبدالله ابن سبا یهودي هغه عقاید را برسېره کړل جوړ کړل تدوین کړل چې هغوی به دا په صراحت سره ویل چې ټول صحابه مرتد سوي دي یا دا اوس کوم قرآن عظیم شان ده دغه قرآن عظیم شان تحریف سوی کتاب د اصلي کتاب نه صحابه او پکې چینجز راوستلې ده یعنی د اهل بیتو سیرت بدل کړی د لری کړی د دغوی صفت اخوا دی خوا کړی ده ان تر پای پوری نو نن زمانه کې چې ته هر شی وګوري دی ابوبکر رضی الله عنه خلافت نه مني دی عمر رضی الله عنه خلافت نه مني قرآن ته تحریف سوی کتاب وای کوم دلیل باندې کوم دلیل باندې کوم ثبوت باندې مثلا دی هغه نه مني یا مثلا دی مننه ودلته دی ما لیفم خراب ده نه لا ما څه د بس ذات راتوي دغه کتابونه نه منم
دا دوی چې کوم لیکلي دي د چا په باره کې څوک توهین نه کوي. زه دا وایم چې ته وایې چې دوی لالي رضی الله تعالی عنه یوه خبره علي صاحب یوه خبره نو زه چې د دوی کتابونه درته تا ته ښکاره نه کړم اوس مثلا یو څوک په هوایي ته نسې پېژندلی اوس ما یو څوک دغه 10 کاله ډاکټري وایي بیا ډاکټر کې له کتابونو ډاکټري زده کوي له هوا نه یې نه زده کوي یو ډاکټر چې ډاکټري زده کوي یو بل څه کوي هغه به یو څه وایي زده کوي به بیا به په هغه شي ته رسېږي نو ته اوس د دې کتابونه زه له تا سره اوس هوایي خبرې وکړم هوایي خبرې دروغ وایم په هغو کې خرافات دي ټول دغه تاسې چې له خلیفهګانو چې خدایان جوړ کړي دي تاسې خلیفهګان په دا سنیانو کې دا اوسي ونیسه ډوزې مه وله ښه د ډوزو میدان دلته نه ده داسې خو دغه اسرائیل هم وایي موږ تر هر چا ښه بهترین مسلمانان او تر هر چا بهترین د رب امتیان یو ټول انبیا وایي په موږ کې راغلي ده تاسې اوس ځان ته مسلمان وایي د اسلام په خوښه به ځان ته مسلمان وایي د کلیسا په خوښه به ځان ته مسلمان نه وایي عبدالله صاحب تاسې پیغمبر مني دین مني د رسول الله عزت و صحابه مني د دین په خوښه به مني د کلیسا په خوښه او د بایډنو د سکاټ میلر په خوښه به نه مني زه د رسول الله د عزت دفاع درته کوم د رسول الله د قرآن او د دین دفاع درته کوم ته خلیفه دین محمد صاحب ته لاړې زه خلیفه دین محمد صاحب څه کوم ما او ته دلته د ما جنجال له دې خلقو سره په خلیفه دین محمد صاحب باندې نه ده د ما جنجال له دې خلقو سره د رسول الله په عزت ده د رسول الله په صحابه و باندې ده ته راغله خلیفه دین محمد دا کړي خلیفه دین محمد کمنې کایمنې په اسلام کې د څه شي نه زیاتېږي کینه منې په کفر کې د څه شي نه زیاتېږي دغه منل نه اسلام ده نه کفر ده د ما منل نه اسلام ده نه کفر ده لیکن د رسول الله صحابه منل اسلامم ده کفرم ده کدی و منل مسلمان یې کدی و نه منل کافر یې الله اکبر دلته خبره د دې نه ده چې ته اوس له ما سره په اشخاصو باندې خبرې کوي داسې ته وایې چې زه شیعه کېدم زه به اوس تا ته د دوی معتبر کتابونه درته وښیم چې دغه د ده کتاب ده په دغه معتبر اولنی کتاب کې قرآن ته ویلي چې دا د الله اصلي کتاب نه ده تا تحریف سوی کتاب ده اصلي قرآن چې دا هغه دی دا ته چې اوس وایې زه شیعه کېدم دا له 12 امامه سره ده حارث صاحب په ډېر بخښش سره زه وایم چې ته خو قانون کلن یادوي تو خو فرد نه یادوي تا کلنو فتوا کړې ده تا کلنو باندې اوس غواګسه ته څو کاله عمر دی دا ما تقریبا 15 کاله عمر ګور د ما پلار سي دغه سي عقیده ولري لکه د دې کتابونه سي زو درته ښکاروم هغه پلار مې لا کافر ده که دغه سي عقیده ولري ته خو لا په بل څه نه لري کتاب لري ولې ټول ته عقیده یې وایي زه وایم ماته بعضې شیګان آیاتونه وایي قرآن زموږ تاسې سره ګاونډیان دي له ما سره ګوره په غزني کې کوڅه کوڅه کور په کور طيب وليك راكشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ستړي مسه ستړي قربان مسه ښه ګوري دوستانو عبدالله صاحب عبدالله جان میک دی خلاص کړه عبدالله دا ټول عمر چې دی خلقو داسې خلق غولولي دي داسې خلک یې غولولي لکه د تا غوندې انسانان یې غولولي دي هغه په همدغه تقیه باندې غولولي تقیه ته پیژنې د دوی په مذهب کې له ټولو نه معتبر شی تقیه ده تقیه معنا دا ده یعنی تقیه معنا دا ده منافقت حقیقت یې پټ کړی د حقیقت خلاف بل څه درته رامخکې کړی دې ته دوی تقیه وایي او د دوی په کتابونو کې راځي چې دا دین نه حصې تقیه ده یو حصه دین ده یعنی نه حصې به منافقت کوي له اهل سنت والجماعت سره ګوره په د ایران په افغانستان په پاکستان کې چې څومره شهید دا 12 امامه دي اکثریت 12 امامه دي د 12 امامه و معتبر کتاب دی دوی اولنی کتاب صحیح الکافی ده دا ګوره مخکې می پروت دا الكافي اصول كافي ده صحيح الكافي لك اهل السنه والجماعات تسي بخاري شريفه څومره قدر لري دوی ته امدغه کتاب دومره قدر لري خیرس دا کتاب کې وګوره دا د دوی ثقه الاسلام کولینی صاحب لیکلی ده د دې ثقه الاسلام کولینی صاحب د دې کتاب پاس براسو دوهم جلد در سره نوټ کړه او 433 صفحه ده درويستم لمبر روایت ده په دې کې خر راته وکس
فقال ابو عبد الله عليه السلام دا د دوی شپږم امام ده. امام صادق دا خو امام نه دی ویلي بلا د امام ورباندې وګرځوي، دا خو اهل بیتو نه دی ویلي، خو دوی له ځانه دا دروغ په اهل بیتو پسې تړلي دي. اهل بیت داسې بیزاره دي له دوی نه لکه څنګه چې الله له مودي نه بیزاره ده. مصروف کېږه ما مخامخ راځه، مصروف کېږه ما دلته مخامخ راپورته سه اسم دي هغه سه مخامخ راسه आवाज اوري هغه سه لایټ مې دي شیر کول لایټ مې شیر کول ځکه لا نيش ميشر کو پروا نه کوي. نه ما کو عبد الله صاحب دا اوس غواړي چې علمي خبرې وکړي، خو هغه د زوی مړي خلیفه الدین محمد صاحب خو دا مخکې کړل زه د رسول الله د ناموس او د عزت او د قرآن دفاع کوم د پلانې املا ودی الله بنده. ګور امام صادق علیه السلام وای یو چا د قرآن تلاوت کول نو غوتی ورته چې د قرآن تلاوت داسې مه کوه، کله وخت چې د موږ مهدي راسي نو وای داسې تلاوت مه کوه، داسې تلاوت کوه لکه خلق سې کوي، تر څو چې د موږ مهدي راځي. کله چې د موږ مهدي راغلل نو هغه به قرآن عظیم الشان په خپله اندازه تلاوت کوي. واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام، او هغه قرآن براوړي کوم چې علي رضی الله عنه لیکلی ده. متوجیز مسبوکس او علي رضی الله عنه چې کله دغه قرآن د رسول الله له وفات نه وروسته ولیکل په شپږ میاشتې کې، نو صحابه ورته یې راوړل، ورته ویل هذا کتاب الله عز وجل كما انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دا وای هغه قرآن د کوم چې الله په رسول الله را نازل کړی ده نو ما په دوه لوحو په منځ کې را یو ځای کړی ده. فقالوا هذا عندنا. صحابه او ابو بکر او عمر ورته ویل چې لمغ سره د عثمان ابن عفان قرآن ستاسې غلی کلی ده، لا حاجة لنا فيه، د تا قرآن ته ضرورت نه لرو. فقال امام علي ورته وویل اما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا. د ما دی وای په الله قسم وی علي رضی الله عنه وای سلانه بعد به دا قرآن تاسې ونه ګوري. نو دغه قرآن بیا په بل کتاب کې زه درته ښیم چې مهدي ته یې ورکړل او مهدي په غار کې ورسره پټ کړ. دا د ده تر ټولو معتبر کتاب ده د الله په قرآن. اوس غوږ شه، الله قرآن کې وایي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دا کتاب ده، په دې کتاب کې شک او شبهه نسته او دا هدایت ده د پرهیزګارانو لپاره. بل ځای کې الله وایي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله وایي دې ته له یو طرف نه تغییر او تبدیل نسي راتللی. بل ځای کې الله وایي کتاب احکمت آیاته. الله وایي د دې هر آیات مضبوط سوی ده، محکم سوی ده. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله وایي د دې قرآن حفاظت زه کوم. امام علي رضی الله عنه وایي دا قرآن پټ کړل. اوس به زه یو بل کتاب درته وښیم، دغه بل کتاب لیک په خلاصو غوږونو واوره. دا ده دا کتاب القواعد الطوسیه. دا طوسی صاحب د دوی لوی محدث امام ده په مذهب کې. دا کتاب ته دې ځای ته وګوره وای وقد تواترت الروايات بأنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة. وای دا په تواتر سره دا روایتونه راغلي دي چې قرآن هیڅ نه در یو ځای کړی، ائمه وای را یو ځای کړی ده. که دا وای دا دعوه وکړله چې بل چا را نازل را یو ځای کړی ده، دا وای دروغجن ده، فهو کاذب. دا وای دروغجن ده. اوس غوږ شه، وورد النص الصحيح. غوږ شه دې ځای ته، وورد النص الصحيح، صحيح روایتونه وای راغلي دي بأن القرآن الذي نزل على محمد كان 17,000 آية. کوم سوی قرآن پر رسول الله نازل سوی دا وی ولا زر آیات وو. څو ولا زر د تا دی په الله قسم وي. روایتم صحیح ده، داسې منوهیر و روایت ورد النص الصحیح ولا زر آیات. قرآن کریم څو آیات د عبد الله جان د زړه سره؟ قرآن کریم 6,600. دا وګوره نص الصحیح وای راغلی د قرآن ولا زر آیات. بخشش دې ډیری ما که به پای ته ورسیږي بیا تاسو وخت درکوم. دا روایت پای ته ورسیږي. والموجود الآن او دا کوم چې وینن موجود ده د مسلمانانو سره
نحو الثلث باعتبار العدد. دا وایي درېیمه حصه ده، 2 حصې قرآن وایي نست. که دا 2 حصې چیرې ده لاندې لیکي وکس وایي دم په تواتر سره دا روایت ثابت ده بأن المهدي عليه السلام اذا خرج يخرج القرآن بتمامه. کله چې راغلل ټول قرآن به ورسره راوړي. اوس خبره دلته دا ده الله په دغه قرآن کې د 6666 آیات سره اهل سنت ور باندې ایمان ده چې دې قرآن کې زیاتوالی یو کمبوتي نه راځي او دا د الله کتاب د الله حفاظت کوي. خو دغه دی وایي چې مهدي به ټول قرآن راوړي. دغه قرآن درېیمه حصه ده، 2 حصې قرآن له مهدي سره ده. مهرباني د قرآن په اړه عقیده ده. ګوره کار صاحب ما درته وایي چې زه علم نه لرم، له ما سره لفظي وغږېږه، عقلي وغږېږه، ما ته عقلي قناعت راکړه. زه تا ته وایم چې تاسې ته مهدي منې چې مهدي به راشي؟ مهدي د اهل سنت، مهدي د اهل سنت والجماعت مهدي ده. الحمدلله دا د قیامت په لویو اولنۍ نښه ده. که ته چېرته مهدي منې چې مهدي به راځي خو بیا دا دلایل هم د دوی حق دي، صحیح ده؟ لکه دا دوی دای نه د الله بنده که د دغه دلایلو ته حق وایي کافر سولې په دې باندې وایي قرآن شرط دی په شرط دی چې ته مهدي منې چې مهدي راځي او مهدي به یې داسې ووایه چې د ما مهدي د دوی مهدي 12,500 کاله کېږي ژوندی ده پټ ده په غار کې. و د الله بنده اوس که ته له ما سره یوه دقیقه دا ومنې چې زه تا منم چې ته کاري صاحب یې، ته زه تا منم چې ته علم لرې او ته ما نه منې، صحیح ده؟ یا مثلا د خبرې زه تا نه منم ته ما نه منې، دا خو د تاسې دلایل دي، دا خو ته دوی نه منې دوی تا نه مني. زه وایم چې تاسې دلته ته بعضې وخت یو مخ د کفر فتوې پرې وکړې، تاسې ولې تاسې خو هم شکر دغه له کومې هغه تاسې په اصطلاح باندې له کومې ډلګۍ یې، مثلا له دیوبندي چې یې که نه دیوبندي یې. ته اوس دلته ځان مشهوروې، ته اوس زه مشهوریت ته نه یم راغلی، زه درته وایم چې ته خو دیوبندي یې که نه؟ د الله بنده د الله جل وعلا قرآن ته چې څوک تحریف سوی کتاب وایي دا مسلمان نه یې دي ویلي، نه یې دي ویلي. کوم سترګوړون چې دغه صحیح روایتونه چې درته ښکاره کوم دا خو د تاسو صحیح روایتونه د ما د سنیانو ما کتابونه ویلي دي. زه به په دغه مختار کې دغه ته چې صحیح بخاري ورته وایي په دې بخاري کې زه به داسې حدیثونه درته راوړم چې هغه ته به ووایې چې دا کمزوری حدیث ده، صحیح ده؟ دا حدیث ناقصه ده، دا حدیث کلام ده، صبر عبدالله خدای دې غر کړه. اوس حدیث راته ناقص دغه د بخاري شریف راشه یو دقیقه صبر وکړه. بخاري شریف چا لیکلی ده؟ ته ما تا ته ګوره مخکې درته وایي چې زه علم نه لرم، له ما چې به علمي پوښتنې نه کوې، ما ته په عقلي دلایلو تاسې دومره شین ډبه یې یو کتاب نه پېژنې چې چا لیکلی ده او بیا راځې وایي په دې بخاري کې به داسې روایت درته وښیم چې هغه ناقص ده. خو زه اوس ګوره زه خو اوس لکه تا کتابو ته نه یم ناست چې زه اوس کتابونه راکته کړم تا ته هغه حدیث په ګوته وښیم. زه دلته تا سره لایف یم، ټلیفون مې په لاس کې ده، ما هغه کتابونه چې ونه ګورم زه هغه کتابو ته لیدلي مې دي، ما درس ویلی ده، شکر زه علم لرم، خو تا ته زه دا نه وایم چې زه عالم یم. درس ویلی ده د علم هم لري ماشاءالله. که بخاري شریف کې کوم روایت ده چې هغه ناقص روایت ده؟ په بخاري شریف کې هغه حدیث ما ته خو حدیث لمبر نه دی معلوم، خو هغه کوم حدیث ده چې مقصد خلیفه صاحب دین محمد وایي رسول الله مبارک به بېادبي دې ډېره ما استغفر الله په ولاړو امتیاز کولې، یا به مثلا د خبرې په ولاړو که داسې تکلیف درته جوړېږي په ولاړو یوه که مشکل نه لري. دا حدیث هغه کوم حدیث ده؟ خلیفه دین محمد د ما له تا سره وځي رسول الله په بخاري په احادیثو بحث کوي، تا له خلیفه دین محمد صاحب سره د زید راغلی ده کړي. ګوره نه مې در راغلی زید، زه منم د ما د ملک د علماو مشر ده، زه منم خلیفه دین محمد صاحب چې کومه خبره کړې هغه له هغه سره صافه و. دلته له ما سره په قرآن غږېږه، دلته له ما سره په کتاب غږېږه، دلته خیټالوجي زه ښه پوهېږم چې ته زید دلته راوستلی. قسم ده که زید یم، قسم په خدای زه طالب یم، قسم په خدای زه یو وارې زخمي سوی یم، قسم په خدای چې خبره واوره که نه د بل خبره اوره. په خدای قسم که له زید نه بغیر بل څه شی لري نه. دلته چې کومه خبره کوې کومه خبره، اوس مثلا په هره خبره چې ته د مسلمانانو په مخ کې دلته کوې، ته باید هغه کتاب، هغه روایات، هغه صفحه دا ټول وښیې
اما کدا سی یو ځای بل غر ولید بدی کې بیا موږ تاسو علمي بحث ته نشو رسیدلی هغه د امامان درته ښیي امامانو نه روایت درته راوړي چې دا روایتونه صحیح دي او ته دلته په خیټالوژي کې لګیا یې ولادي ما په کتاب کې هم دا راغلی خو دی خو به دې کتاب ته ویلی اوس دا کتاب ضعیف ده یا دا روایت ضعیف ده هغه مخامخ ورته وایي دا روایت صحیح ده صحیح روایت ده خو کاری صاحب ته ما ته ورځ وټاکه زه به په هغه ورځ کتابونه هم راواخلم له تا سره به زه بیا علمي بحث وکړم اما اوس دلته زه خالي ناست یم زه تاسو بوتل درته ناست یم زه صرف دومره درته وایم چې تاسې شکر فرقې لرئ تاسې شکر مدرسې لرئ تاسې شکر ګوندونه لرئ تاسې ولې دا فتوا نه ورکوئ دا تاسې دلته ناست یې جاهله او په څلورو روانه زه اوس د قرآن دلته مې دیوبندیت مسلمانانو ما ویلې چې زه دیوبندي یم زه صبر ته دا سورة الفاتحة وای سورة الفاتحة تلاوت ډېرې خبرې خوند نه کوي بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين الرحمن الرحيم صبر اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله کله چې قرآن وایي قرآن دا کتاب الله د دی الله بنده که څوک سورة الفاتحة یې نه وي زه د هغه لمونځ به بیا ملایان سورة الفاتحة څه پسې وایې زه مهرباني نو خو ته په نیمای کې مه رالویږې چې زه فاتحه خلاصه کړم بیا راته وایې دغه ځای دې غلط وویل او غلط به وي چې تو قرآن غلط وایې د قرآن غلط ویل هم ناروا ده د قرآن غلط اورېدل هم ناروا ده ته په دې مسله ځان پوهه کړه دومره شین دبی له ځانه ما ته دا معلومات ته چې زموږ ملایان ما ته دا معلومات ته چې زموږ د وطن ملایان له ځانه بغیر هېڅ امکان والله وعبدالله سید زه پوهېږم یا به اربکی صبر زه مجاهد یم کورنۍ مې مجاهده ده دوه درې مې شهیدان ورکړي دي مجاهد بلا تور به نه لګې یا به منکر د احادیثو یې یا به د کلیسا مزدور یې یا به سیکولر یې او یا به اربکی یې هغه معلوم په دې کې صحت غوږ ونیسه لما ته نور خلق مرا مخکې کوه زه د انسانانو په اعمالو له تا سره نه غږېږم د ما په لاس کې کتاب الله قرآن ده اوس راځه سورة الفاتحه یو آیات صحیح ووایي چې زه پوهه سمه په عربي کې چې کله ور سوړ سي هغه ته هم د عرب وایي او الحمد ټول تعریفونه د الله دپاره دي یعنی ته اوس داسې وایي چې الحمد لله ور سوړ سو د الله دپاره څنګه ته وایه تو الحمد الحمد ح په دې وخت کې اے کاری صاحب لمن اومنه کدا شي د فیسبوک روپی د مات صبر کښت وکړه جنبو د پلیتی لمنې زنه ما قرآن سورۃ ماته میسج وکړه د روپی زدر لګم د فیسبوک او د مسنجر او د ټیک ټاک او د بل ټیپ روپی په والله تعالی درولېګم بلی خواته مانځه بلی خواته دا الحمدلله دا بکاریان وایي د لاس کال په مدرسو کې تیر کړی زه یو عادي مزدور سړی یم زه مزدوري کوم وګسه یعنی دا د قاریانو فقط وظیفه ده چې په قرآن به قاریان ایمان راوړي تلاوت به کوي ټول به پرې راوړي موږ شکر مسلمان موږ اجنبیان یو دا عربي ده د موږ لغات داس بیا بنګالیانو ته ورته وایي د بنګالیانو بیا یو مسلمان نه دي هغه الله اکبر نشي ویلی الله اکبر وایي نو بیا خو د مسلمان نه دي هغه د هغو کارته چې ودلته له ځانه د دومره لوی پروفیسر جوړ کړی الحمد او الحمد نه پیژني نه ما درته ویلي هغه به بیا ته وګورې ما لا فایده ټول خلک ګوري صبر دغه سورة الفاتحه چې ته اوس د دې دپاره راغلی چې دلته ته اوس له ما نه شیه وګټې روافظ وګټې د روافظو ورو هغه نه ګټم دوام تاسو دوه کار وکړئ ته راغلی یې ته ناست الله دې حشر هم له دوی سره وکړه په ورځ د قیامت الله دې حشر له دوی سره وکړه په ورځ د قیامت ټول مؤمنان امین ووایه که څوک غیرتي که څوک دغه نن عصر کې لګېږي دا نن عصر کې ورته وینئ چې په ټولو کې تاسې پټکي تړلي ډبل ټیپ ته ناست یاست هغه له یهودو او نسوارانو سره دغه جنګېږي لکه مریان بیا خو له دې نه غیرتمند نتنیاهو ومن هغه بیا تر ټولو غیرتمند نتنیاهو تاسو ورته ناست یاست تاسې تبلیغ کوئ بیا نتنیاهو باندې ایمان راړ اوس ګوره بلې خواته به نه غورځي نه ورځم زه وایم تا که ایمان درلودلی یا مؤمن مسلمان وای ته دومره غټې خبرې دي کولی خو تللی به اوس به دې هلته ښه ځان قربان کړی وورې د مسلمانانو ما یو وارې نه درې وارې قربان کړی دی مولای صاحب محترمه زه د ډبل ټیپ فال نه یم ما دلته بعضې خلک پیژني
واکسه د ورونو په مقابل کې دی ولاړ شوی اوس سورة الفاتحه د تلاوت کې بلې خواته ځان مخلص او د تلاوت قاری صاحب کنات نه کوي زه درته ما ته چې دوه پوښتنو ته راغلی وم خو بس بلې خواته ولاړ زه تا ته وایم چې که تاسو داسې یاست حقیقت پوښتنې مې درته جواب کړ چې قرآن کې دا خلک نه دي د جواب کړي حقیقت تاسو فتوا ولې نه پیږي د ما په ملک کې ملایان دي د ما په ملک شرعي نظام ده ولې دا فتوا نه جاری کوي سدا شی وګسه عبد الله سیب ته حنفیه والحمد لله كم يوز دي احناف لمعتبر امام ابن عابدين دا خبر درته ثابته کړه چې څوک دی ابو بکر او دی عمر دی عائشه توهین کون کې او قران ته تحریف شوی کتاب دغه خلقو ته کافر نه وای دا سړی کافر ده اوس کوم دی امام ابن عابدین رحمه الله دا خبره دی هغه معتبر کتاب نه درته ثابت کړله یا احناف ول کتابونه نه چې دا خلق کافر دی او که څوک دی په کفر کې شک یا غم کافر ده بیا به منی دا بت ای آی یا ټرچ جی بي چې بیره ډاونلوډ کې او یا په تصور کې لیکل شوی دا کتاب ما خو لا دا داسې منافقین وکړه لکه داته زه الحمدلله د خپل علماو په کتابونو اعتماد او زه حواله درکړم ورسه وی ګوره که پتا کې ایمان او غیرت وو پتا کې که ایمان او غیرت وو ته بلار چې دا کتاب وګوره کې پیدا نکړل بیا پاش وای کار څه ول دا توهین کوي واګونی دا ځوان په اصول به وغږیږي په اصول راسره وغږیږي مشکل نه لري چې څوک یو منافق دی قرآن دفاع نشي کولای یو منافق مرتد شي دی رسول الله دی پیغمبر دی صحابه او دفاع دی غدي دښمنانو په مقابل کې راته ودرېدلی وي هغه په ټاک نه کیږي واګونیسه په خدای قسم تر تا مودیم شرف لري په خدای قسم کې نه کیږي هغه په ډبل ټیپ کې نه کیږي هغه وروره په فیسبوک واګونیسه اوس ولینی تا اوس دا کتاب کې هغه دغه ستريس ویني تو وی لکه دا اوس لګیا دي احناف والعلماء وكافر ثابتهم دي احناف والعلماء وبدي كافر ثابتهم لخبط یا هغه په خبر کې لیکل شوی هغه کتاب خواجه سراد غو بل لیکلی خواجه سراد اوس کوم کتابونه لیکلي دي هغه کې امکان لري چې واګونیسه ته کې سړی او انسان ته تاسو کوم کتاب درکړم ورسوي لیکه په انټرنیټ کې ولیکه له علماو نه پوښتنه وکړه د احنافو د موږ معتبر کتاب ده کنه ده کدی پیدا نکړل راسه د ما په مخ باندې لاړې راتو کړه د ټولو مسلمانانو په مخ کې پیدا دي نکړل راسه د ما په د مخ باندې لاړې راتو کړه لاړې نت کتابونه کار صاحب بخنه منم انټرنیټ کتابو ته د ذریعہ انټرنیټ څو خراوتلې خبره قرآن می 1400 کاله مخکې راغلی د رسول الله بارک نازل شوی د ماته مکمل ټول ارڅ خودلې دي حق ناک روانه روا او نن د انټرنیټ موضوع راغلی په انټرنیټ کې ز کتاب وګورم چې په هغه کې لیکل شوی چې شیا کافر د سنی مسلمان د ډیر ښه مسلمان زه دا وایم تاسو په تو ولې نه ورکوي کار صاحب دغه یو پښتنه بخشش دي ډیر دغه یو پښتنه وګونیسه دومره شین خریه چې ته تر اوسه په دې نه پوهېږي چې د انټرنیټ ته همدغه کتابونه احناف ورته رسولي دي مسلمانانو ورته رسولي دي مکتبه شاملې ته ورننه زه دا د مسلمانانو کې مکتبه ده نورو مکتبو ته ورننه زه دا مسلمانانو جوړې کړي دي د مسلمانانو چې ته دومره شین دبی دغه کتابونه چې زه اوس په انټرنیټ کې لرم زه په زرګونو کتابونه په انټرنیټ کې لرم په دغه زرګونو کتابونو باندې زه دومره وس نه لرم چې زه پیسې ور باندې ورکړم زه دومره جای نه لرم چې دا کتابونه زه دلته ځای کړم دا لما سره یوازې په کمپیوټر کې کوم کتابونه دي دا تقریبا په یو لوی 15 منزله کور کې نه جایږي دا په انټرنیټ کې کوم کتابونه دي را سره دغه په انټرنیټ بیا زه په غزنی کې یا په پکتیکا که جواب ته وګورئ اوس نه پېنځه دي خلکو دفاع کوي د تا مطلب څه شي ده د دې کتابونه نه مني د اهل سنت کتابونه نه مني د نن په تاریخ صاحب ما یو وړه پښتنه د نور دنه پازابو یو وړه پښتنه مصرف دغه د بخشش دي په ولایت کې د بادغیس په ولایت کې یو کس را ولرسوي د وایز نبیم نو اوس دغه سړي سره وسوک داسې نه چې د نبوت دعوه درنه ونسی خو هغه تاسو له لاسه کېږي ګورئ د تاسو له لاسه دغه خرافات راوځي خاطر د چی شي ګول غوندي وای چې زه د انټرنیټ او د کتابونو د هیڅ شي نه منم فقط یوازې هغه څه منم چې هغه د قرآن عظیم شان کې او په ما باندې وسنوي وحی راځي دسی وای استغفر الله ګوره زه په حدیثو در سره غږ سورۃ الفاتحه دی نه د سورۃ الفاتحه دی نه د زیر لرسه سورۃ الفاتحه زده خدای دې غیر کړو زلته ما ته ورځ وټاکه زه په حیات او حدیث تر سره غږم ګوره زه په حیات او حدیث تر سره غږم دا اوس سورۃ الفاتحه پرې ده دا غز د میدان ورځ
ورځ آیات معنا څه شي؟ زه ګز دا میدان د آیات څنګه کې معنا زه څه دلته شي؟ ټلیفون ته ناست یم ته د آیات معنا څه شي ده؟ آیات څه شي ته ویل کېږي؟ زه به په حیات او حدیث له تا سره په ټیم کې وغه اجتماع ته ورځ آیات څه شي ته وټاکي ویل کېږي؟ اوس ورځ بیا وټاکه آیات څه- ته ما چې اوس دا پوښتنه مه آیات کوه څه شي ته ته دې ویل ډبل کېږي؟ ټیپ ملا کاری صاحب اوس موږ ته آیات موږ عالمان زه نه وم خبر ست کافر یم صاحب ما سلام تكبير الله اکبر سلام کاری صاحب زه نه وم خبر ست يهود النصارى ما سلام ما سلام محمد رسول الله ارکان ته بیان کړه د لا اله الا الله محمد څو رکن لري؟ کاری صاحب ذاتي نور نه غيږم زه د اتي وچ کلک دی بند کړم ځکه چې ته بل ته د افغانانو رنگ مور بده زالار دسی وایي چې د افغانستان د اوسنی حکومت د خلیفہ دیر محمد صاحب یا د افغانستان کې شنور لوی لوی علما دي د مخالف هم لدی سره ضد د خلق د ماورونه دي دا خو چې دا حقیقت د نسوي نکړلې سوی ښکارا زه لارسه دغه شیوم په تابانی په خدای قسم شرف زیات ځکه هغه خپل کتابونه مني ته دلته اوس راغلی نه خپل منی نه دی غومني